سلام، سهار مو په خیر. د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. 80 افغان پولیس به د پوځي زده کړو د ترلاسه کولو په موخه روسیې ته ولاړ شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل یادو پوځیانو ته به د 6 کلونو لپاره پوځي زده کړې ورکړل شي او دغه هیواد به په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته همداراز دوام ورکړي. په دې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال هم د روسیې له مرستو مننه وکړه. په همدې حال کې هغه سرتیري چې ټاکل شوي روسیې ته ولاړ شي د افغانستان د دفاع لپاره له خپلې ارادې خبر ورکوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مشر پر حکومت په نیوکې سره وايي د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ لانجو د افغانستان نړیوال باور کم کړی دی. نوموړي وایي دغه اختلافات د دې لامل شوي چې افغانستان د ملګرو ملتونو په 84 ناسته کې ضعیفه راڅرګند شي. د نړیوالو اړیکو شنونکي هم وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار اجراوي واک نه لري او داسې ناستې لیږل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. په هیواد کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو تازان پوښتنه د دې ښودنه کوي چې د مخابراتي شبکو پرې کېدل او د امنیتي ځواکونو نامناسب چلند لا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو اصلي ستونزه ده. د دې سرسمیت بنسټ وایي چې په دې پړاو ټاکنو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه وه. د پستو د ځنګلونو د قطره‌یي اوبو لګولو سیستم بهیر به پراختیا وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي دې ته په پام سره چې دا بهیر په اوس وخت کې د هیواد د پستو په ځنګلونو کې د ودې په حال کې دی، خو دا ځنګلونه په داسې سیمو کې شتون لري چې ګرمه هوا او د اوبو کمښت جدي ستونزې بلل کیږي. د دوی په وینا د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره ټاکل شوي چې په ټول هیواد کې د پستې ځنګلونه د قطره‌یي اوبو لګولو تر سیستم لاندې راوستل شي. او د هلمند د نهر سراج نادعلي سړک چې د 40 میلیونه ډالرو په لګښت سره جوړیږي په بې کیفیته توګه د بشپړېدو په حال کې دی. په ملي شورا کې د هلمند استازي او د دغه ولایت اوسیدونکي د یاد سړک د جوړونې په برخه کې د اړوندو مسؤلینو د څارنې پر نشتون نیوکه کوي او وایي که څه هم په اوس وخت کې د نهر سراج نادعلي سړک چارې 85% بشپړې شوي، خو د دې سړک بې کیفیتوالی له ورایه لیدل کیږي. له بل لوري د هلمند د ترانسپورت ریاست مسؤلین هم په یاد سړک کې د ستونزو شتون تاییدوي. د نهر سراج نادعلي سړک د 1.3 کیلومتره په اوږدوالي سره د نادعلي له چا انجینیر سیمې پیل او له عمومي لارې سره نښلول کیږي. دغه سړک چې د نړیوال بانک په 15 میلیونه ډالرو مرستو سره جوړیږي، اوس مهال یې 85% چارې بشپړې شوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې پروژه کې ستر فساد د لامل شوی څو د دې سړک چارې په ټیټ کیفیت سره مخته لاړې شي. ډوبلې دا اوس دا د کښې ته خپله داسې ورته د موټر په روان که چې څنګه دي دا د نه د 12 لکو سړک دی، دا د 1 لک سړک دی. 11 لکه دوی خوړلي دي. نو په دې کې انصاف وکړي چې خپله په نړیوال معیار هغه بودیجه پر کیلومتر 12 لکه ورکول سوې ده. افغانان غریب خلک دي، یو ټیکهدار په 2 لکه دا سړک ټیکه کړی دی، نو دا خو مجبور دی چې څه رقم وکړي. د 12 لکه سړک ایا په 2 لکه رغول کېږي؟ بالکل ماته د دغو پیسو په مقابل کې نه ماته د کنړ ور دی دا سړک، نه د نهر سراج او د ګرش شاریان ته دغه ور دی. د قنات متاسفانه یوازې د سړک په اړه باندې نه، د برق په اړه باندې، د دې سړک په اړه باندې، د 2 نورو پروژو په اړه باندې. بلخوا د ولسي جرګې غړي وایي د دې پروژې د تدارکاتو په برخه کې پراخ فساد او همدارنګه د څارنې نشتوالی د دې لامل شوی چې د دې پروژې چارې په ټیټ کیفیت سره مخته لاړې شي. ډېر سخت ظلم شوی دی، ولې بدبختانه باید وایي چې دلته فساد دی په دغو چارو کې، خاص ډول په تدارکاتي چارو د قراردادونو په برخه کې هم د مرکز په سطح باندې هم د ولایت په سطح باندې فساد په دې سړک کې ترسره شوی دی. خو د هلمند د ترانسپورت ریاست مسؤلان په دې پروژه کې شته ننګونې مني او زیاتوي که چیرې دغه سړک په سم ډول جوړ نشي دوی تسلیمي نه اخلي. هغه ټول څه نواقص چې دي هغه مو سربیره کړي دي، مرکز مو په جریان کې اچولی دی. بیا هم ګورو تر اوسه پورې دا سړک موږ ته تسلیم شوی نه دی، یعنې موږ نه دی تسلیم کړی. موږ که هم تسلیموو هغه وخت به تسلیموو چې زموږ تخنیکي ټیم د اسنادو مطابق ټول شیان وڅېړي او د قناعت وړ یې بیا به سړک تسلیموو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د تړون کوونکي پروژې آن هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې اړیکو په ترڅ کې په دې کړنې بریالي نه شو.
دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.